په پاکستان هېواد کې ټولو افغان کډوالو ته سلامونه. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د یونیسیار د خوا څخه موږ ټولو افغان کډوالو ته یو خبر خپور سو چې تاسې خپل شخصي معلومات یا خپل د پیسو کوم معلومات دي یا ستاسې شخصي معلومات دي هغه د بغیر د یونیسیار یا د IOM د کارکوونکو څخه ماسې او د بل چا سره مه شریکوئ. او که چیرې وای فرضاً موږ هغه کسان چې کوم کیسونه یې دا وخت د یونیسیار او IOM سره وي یا د دوی د پارټنرز کوم چې د دوی د شریکې ادارې دي هغه که شارپ دی که سیر اداره ده د دغو څخه علاوه که بل څوک تاسې ته درځي ستاسې سره په یو هوټل کې یا په پارک کې یا فرضاً ستاسې حجرې ته درځي چې زه د یونیسیار کارکوونکی یم تاسې خپل شخصي معلومات د دوی سره مه شریکوئ داسې نه چې تاسې دوکه کړي او ستاسې سره دوکه وکړي. او بله خبره دا کوي چې موږ هر څه چې کوو که هغه د کیسو په مورد کې وي که د مرستو په مورد کې وي که د وکیلانو په مورد کې وي د یونیسیار هر کار چې وي که د IOM هر کار وي هغه مفت دی یا فری دی او د پیسو غوښتنه موږ د چا څه نه کوو. که دغسې اشخاص تاسې سره مخامخ کیږي تاسې رسما د یونیسیار پر هیلپلاین باندې چې کوم دا نوی هیلپلاین یې بیان کړي پر هغه باندې تاسې رابطه ورسره کولی شئ. یقیني یم افغان کډوالو زما دغه اوس د دوی دا خبر چې ما د ویډیو په شکل زه راغلم په دې خاطر چې زموږ اکثر افغان کډوال نالوستي دي نو دوی وایي چې دا څه مسله ده او داسې واقع ډېرې سوي دي چې ځینو کسانو د خلکو څخه پیسې ټولې کړي دي چې موږ تاسې ته مرسته راوړو یا د مرستې په مورد کې پیسې ځینې اخلي. وروره د هیڅ چا په خبرو کې مه راځئ. د یونیسیار IOM د هر هغه اداره چې خیریه اداره وي تعلق په خیریه ادارې پورې ولري هغه ټول ستاسې سره مرسته یا ستاسې لارښوونه وړیا کوي. نو باید موږ تاسې د یونیسیار پر دغه خبرې باندې عمل وکړو او د داسې اشخاصو په خبرو کې رانوسو که فرضاً ستاسې سره په د یونیسیار یا IOM هغه کسان چې کیسونه لري هغه تاسې غواړي هغه ستاسې سره پر شخصي ځایو کې نه ویني هغه که ستاسې کیسونه وي ډایرکټ تاسې خپل دفترو ته غواړي او یو د یونیسیار کارت چې د چا سره نه وي یا د دوی کوم هغه پیژندپاڼه نه وي دا کسان د یونیسیار سره تعلق نه لري. نو باید موږ تاسې هوښیار واوسېږو چې بل څوک مو دوکه نه کړي. مننه.